داغه په یاد کې حدیث د دې راروانې میاشتې په 14مې نېټې باندې کانفرنس دی په پیښور د چا په نام د چا په یاد دي د هغې واقعات به بیانېږي د هغې حالات به مخې ته ښودی کېږي چې او د مشرۍ د کرسۍ د لیډرشپ د مرګ چلولو حقدار کې دي هغه صرف علماء کرام دي هغه څوک څه دي دا یې کانفرنس ته به لاړ شي زوبه د خیاله که نه په 14 اکتوبر باندې مفتي محمود کانفرنس ته پېښور کې زوبه که نه او که ځان نه تلي د ځان په ځای به څوک ولېږي ځان په ځای به کس لېږئ که نه ډېر واقعات دي زه هغه تفصیل کې لرم کله چې وایي ګورمنټ نو په هغه وخت کې شیخ صاحب ډي آی جي دی هغه وخت مفتي صاحب وایي په مازه باندې ودرېدو څوک پوره نوم وایه مفتي محمود نور الله مرکزه سپایانو پولیسو د خپل ډي آی جي نه تپوس وکړو مانځه نه بعد سر موږ خو ګورو 3-4 ورځونه هېڅ ته په مانځه ودرېږي علما خو یې دې ته اودس پکار دی ته ډایرکټ ودرېږې د حاجي صاحب ورته جواب کوي او زما سپایانو او ډي ایس پي صاحب او ایس ایچ او صاحب حوالدار صاحب او محمد صاحب کله چې دا کس وزیر را شوی دی دا هغه وخت نه بعد چېرته بې اودسه شوی یم په اودس کې ورته ګرځم الله دې مولانا دا حکومتي رسۍ ورکړي کار هم کړی دی هسې نه ګوره پټ دې مخ وشي نه امین درته دا چلونه کوي الله به درنه تپوس کوي ځکه دا کائنات د چا دی نو قانون به پرې د چا او په قانون څوک پوهېږي علما نو که دا کار مونږ نه کوو نو ګوره بیا څه کېږو حضرت مولانا ډاکټر شیخ علی شاه صاحب نور الله مرکزه زما استاد کلاس کې فرمایل څوک چې د الله په ځمکه د الله د نظام لپاره منډه نه وایي دا نظامي مشرک